السلام علیکم ګرانو مینوالو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو ستاسو په مخونو د خنداګانو خورولو دپاره راغلي یو او د انټرنیټ د دنیا نه د لا مزیدارې او فني ویډیوز راوړي دي امید لرو چې ستاسو به خوښه شي نو ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ ډېره مننه سټارټ قیصری ته خیال کوي ها د کلیوال واینز قیصری خیر کیسریا چین نه کله راغلی خیر په خیر زه خو پرون رالم والله اوه خدای مسلمان کا بجر کې پینځش کار دی ګر دار ته چې را سړی ری بس وجلیو دا خو مړه په لار را روانو مو سړی را سړګر واله چې څه را سړګر وره دی ګریوان نیو مړه تمان چې مې را ویشو یو ډیر ډزه مې ته پورته کړل ورګه چې یو 302 کم بیا یو ځل زما وای سړی څه شو خو دی یاره ظالمه او لوندانو خوان هوا عنده د واده بشپن بردو موټه شوي مینوالو دې ملګري یې د اپریشن دپاره نشه ورکړې ده نو اوس د نشي په حالت کې چې کوم ګلونه توړی کنه هغه تاسو واورئ راسره हमारे ऑपरेशन की चीजें जिन्हें शमड़ा के बताएं अगर कटम के था हेलो अच्छा कट डॉक्टर दिमाग बटम निशा मत पर दवा चुकम मका हेलो वालेकुम सलाम लिख सब نفیس ته ګوره ها ماشوما ولې او انده یو چې نسکی دته بوتل وایا ها بوتله دی نه کمنټ کړی چې ما سره واده کا ها نو صحیح ما ته اوس مسله نشته واده سره کوم خو زه خو د انډو کاروبار کوم او ما چې وادي نو وادله چې کوم کسان راځي هغه هم خپل انډې ورکوم شاباس او تعالی هم خپل انډې ورکوم ولې بس شرمونه دا سکی ولې صبر کا وکنه دا سکی چې پخکړه را خوراشي کنه هغه ته بمنډه وې ورته زر راشه دا غني خبره ته وکړه ها ډېر مزیدار سړی دی چمچ راوړي تاسو پښتانه په لاس ورو منډه هغه ته زر راځم نستا د وجه شي باندې وشه چمچ راوین زرازي چمچ راوړي ورکه د اډو کې جدا جدا کېږي کنه اډو کې ځان جدا جدا کېږي نه هغه نه صبر نه کې د اډو کې دی خپل خپل ورکه به هیڅ پته نه لګي یو من صبر دعا وکړه بسم الله وکا ولو دوا وکا ولکا سا دوا وکړه دوا زه بیا دا ولکا سا والا د تاسو ما څه ځم یو من صبر دوا وکړه زر غونډه کېده لکه پتا واګه انم ستړي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام وجه صاحب تاسو خو دغه بډې په فرمایش سره لګرې ما یو څه دغه خلاکا خدای نه دې مله په کمر واکوا الالي دلارشا او سور بوغو خنکی ګوټ وېسا وړ باندې دوا کوي کوټه به تا ګرمه کې ځه زړګو وای چې بلتون دي داسې احساسېږي بلتون دي داسې احساسېږي لکه چې ګوته دروازه کې بند شي زړه مې داستا خبرو خوړ زړه مې داستا خبرو خوړ لکه اوبه د کمر غاړې غاړې خوري او زه د پرنګ باندې دوکشم ما ویل خوی به د رنګ په شان وینا او دا به زمانه پوره نشي چې هر صحت ته په جرګو پهلا کوما الګا تاسو د پلار خبره خو یاد ده کنه چې موږ رونه بخپلو کې کلم نه بیلیو ټول عمر به یو ځای اوسې صحیح ده کنه بھائی جان دا بجلی بل لغله یو لک روپۍ ځکه چې شریک جمع کو استاد دیوال بالکل په میز کې بس جوړه کا چې تاوان خبره پکې رااله خو بیا خو
मस्त बाबा बाबा बूढ़ा देखो बड़े बंदे देखा आओ बाबा दगा मिलेगी دیاړي وکم اوس وشي چې ډېرې زیاتې شي اته څه وشي چې کور ته راشم وایي دا نشته نن په کلي کې وړه بیا نشته لا دمه شوی نه یم ناست نه یم ستړی ستومان یم لا املاس نه یم پیسې په جیب کې د زور خیال راواخلم ویم د سل یو نیم سره بدال راواخلم چې لاړم ګورم لاسونه خو ټول تش سپینو ټوپۍ او سرونه خو ټول تش چاته مې وویل وړه جو هسې ورکوي هغه ویل دال ورسره داسې ورکوي چې لږ ور مخکې شم ومې کتل بس بې اختیاره شم ومې ژړل ما د کام هغه درنې سرتورې هغه درنې او پښتنې سرتورې ساجیبه غوندې اواز وکړو ساجیبه غوندې انداز وکړو د خدای خاطر وکړه وړه راکړه سپین درنه نه غواړم سره راکړه د مجبورۍ نه چې روټۍ ګرانې شي بس د سیزونه ډېر ارزانې شي ښځې عزت ښه په اسانه وایه سړي غیرت ډېر په ارزانه بیه یو مې د نورو سره 3000 وي ما سره 600 کم 3000 وي بس جذباتي شم خپل کور له راغلم په منډه منډه خپلې مور له راغلم مور ته مې ویل یوه سلا کومه بېګا له لار نیسم غلا کومه مور مې ویل درته خواره نه بخم زه درته خپلې سینې پې نه بخم ښه باشعور مې د جاهل جوړ کړي دا مجبوري سړی قاتل جوړ کړي بیا د میکونو والا هم پیدا شي د موبایلونو والا هم پیدا شي بیا اکثر په خوا کې لنګ پروت وي او د سوالو خوله کې پنډ پروت وي په تلو راتلو کې دا کمال به وکړي په اشاره کې داسې سوال به وکړي اخر تا ولې دا ګناه کوله شرمېدې نه چې تا دا غلا کوله ستا مجبوري او ستا په حال خو نه کوي لیوني دي داسې سوال خو نه کوي اوس تاسو ما ته زما کار وښایي اوس تاسو ما ته یوه لار وښایي چې بدرینیم زره تروړه وړي شي او یا تېره چا دیاړي ونه شي ته راته وایه زه به دا نه کوم ته راته وایه زه به غلا نه کوم که مخکې ګورم راته ډانګ ولاړ دی که وروسته ګورم راته بړانګ ولاړ دی که مور منم د نهار به مړ شم او که یې نه منم کافر به مړ شم شمازه غلی شه بې ضدې زور دی که سپینې وایي نه بس زیادې زما د طرف دا شیر دا جګل ته ډار وایا وای جانان زما د ماما زوی دی جانان زما د ماما زوی دی پر دې خو نه دی چې جرګي به ورلې کور ته بوزا کور ته بوزا ورا کالو